د پلار په پیسو باندې ګاډي مالا د پلار په پیسو باندې مزه مکوا پلار ته ځان م محتاج کوا بلکې چې کله نکاح کې یو مناسب سره ته ملاو شو ستا لور خورتا یا ستا اورورا یا بچیتا نو به نکاح کې جلتی کوا والدین ته پکار دي چې په خپل بچو باندې په اخراجاتو کې گزارو خبره چې د نکاح په باب کې بعضي والدین ډېره کمزوري کوي او نکاحونه د خپل جنکو یا د الکانو رستو کوي نو علماء فرمایلی کم الکان کم جنکی چې هغه برابرۍ وي او طاقت ورکی وي او د والدین وسم کیږي او بغیر د ضرورته د الک یا د جنۍ نکاح مور او پلار رستو کوي کدینه ګناه وشوا نو مور او پلار وسره په ګناه کې شامل دي لیکن دې لپاره څه شرایط دي اول شرط دا دی چې یو ځای مناسب ملاويږي او داغه چې کم اخراجات دي هغه الک پخپلا نه پلار په پلار باندې دا لازم نه دی چې د بچی خځه ته نفقه وګټي یا نفقه ورکي د پلار باندې لازمه خبره ده چې هغه با په خځه کې خپل بچی ته نکاح کوي او واده کوي او دا غینه پس خپل خځه با بچی په خپل ساتي پلار به ورته نه ساتي دغه وجنه علما فرمایي هغه خلق خپل بچی تبا کوي کستا رور دے کشر کستا بچی دے کستان وسه دے کستا خورای دے او کوراره دے چې ته هغه ته پناس ته باندې خرچه ورکې او دا خبر ورته کوي چې بچی خورا مزه کوا او هیڅ غم مکو د غټلو تا د خپل بچی تبا ک کته رور ته تیار خرچه ورکې او تیار خوراک ورکې یو خدا چې هغه سبق وي یا یو ځکه مصروف دي او دا غینا پس تا اراده وي چې ځا سټیمه پوری دا کارو کا یا د تعلیمو کا او دا غینا پس بس کیږي بیا به توادو کو خپل اخراجات په خپل کې لیکن یو ماشوم داسې دی چې هغه نکاح هم کړی دا واده هم کړی دی تعلیم هم نه کوي بل څه مصروفیت هم نشته او پلار لګی دی هغه ته خرچه ورکوي او پناس ته باندې پملاس ته باندې او بغیر کارا دا هغه چې کوم اخراجات دي هغه پوره کوي دا د خپل بچی تبا کوي دا که ضروري دا تبا کوي که دا د مسیوي او که خوروي که ارسو کی ځکه دا شار پاتې کیږي دې کې دوه نقصان کیږي یو نقصان د دا کیږي چې دا آینده به د کار نه دا به ټول عمر بل ته تمه کوي دا به ټول عمر بل ته لاس نیسي د کې به دا صلاحیت نه چې خپل کارو کې خپل کټو کې خپل ځان باندې ولګي خپل بچو باندې ولګي سبا خدا حالت امراضي چې دا نن د مور او پلار خطا کړ دي د روزګار دي د ګټي وټي دي کار برابر دي دا کار خرابې دیم شي ستا مور او پلار ضعیف کې دیم شي ستا دا روزګار چې کم دی دا ختمې دیم شي سبا به تسکی نو خپل بچو ته کارونه ورکول دي تجارت چې په کومه پیشه کې مصروفه کا او داسې طریقو ته جوړ کړه چې په خپل ځان باندې زیات مال او ولګي په خپل یو ضرورت دی که یو هدا پورې مور او پلار دی یو بچی چې هغه بلوغ تندې رسیدلې یو بچی چې هغه د کار نه دی خرچه په لازمه د والدینو باندې په کار دی چوکي لیکن چې دا د شلو 15 کالو شو او به په تیار خوري او بار یک بې دی سحر پاسي او نا وخت پورې ویخي کار روزګار نه کوي نو دا نه د دین شو نه د سادین شو دنیا هم خراب شو اخرت هم خراب شو خسرت دنیا والاخره دا د والد ظلم د خپل بچی سره سبب دا والدین نه او دغه بچی به پاتې به د اخراجات په خپل نشي پورا کولی به دا سوال کوي به بدا بل ته محتاج وي والدین ته پکار دي چې په خپل بچو باندې په اخراجاتو کې گزارو او هغه دا یو سوچ جوړ کی چې خپل وګټه به اوخره دغه وجنه یو وجه سیب ډېر روخيار دي اکثر خپل بچو ته وي چې حساب ورته کوي چې زما کوم سرمایه دا غین علاوه تاسو څه ګټلی هغه راته او بل خبره ورته دا کوي چې مزيب زما په پیسو باندې نه کوي ضرورت به پورا کوي یو ټیم او دوه ټیم روټي او گزارې حال لباس خو موبایل کالی ځان ته خپل پیسو باندې والا ک ګاډي اخلي خپل یو ګټه او خپل پیسو باندې ځان ته ګاډي والا د پلار په پیسو باندې ګاډي مالا د پلار په پیسو باندې مزه مکوا پلار ته ځان م محتاج کوا بلکې په پلار ولګوا په علماء ولګوا خپل یو ګټه او په نوري خرج کا او کله ګټي وټي نه نو به گزاره کوا به مزه مکوا بیا شو شاری رم کوا بدا پیګه خبره باندې او بل هم خبره هم نقصان پدې کې دادي چې انسان اوسګار وي د اوسګار سری دماغ د شیطان د دمي زیوي چې کله سره فارغي د لپاره عظیمه فتنه ده دا شیطان به په ګناهونو کې مبتلا کوي په غلطو سوچونو کې په بدکارو کې او سل مصائب د کور ترازی الله تعالی دې زما واستاه حفاظت وکي خبره د نکام کولا نبی مهربان صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله نکاح کې یو مناسب سره ته ملاو شو ستا لور خورتا یا ستا اورورا یا بچیتا نو به نکاح کې جلتی کوا لیکن د کف خیال بساتی سب ساتي
کف خیل به داسې ساتي چې علماو دې لپاره شپږ اشیا لیکلي دي چې په دې شپږ اشیاو کې به دا برابري نسب کې به برابر وي مسلمان دواړه به وي دا خو لوی شرط دی حریت آزاد به غلام به نه وي دیانت به وي دواړه به دیانتداره وي که ستا لور دیانتداره ده نو غل ته به نه ورکړي خائن ته به نه ورکړي او دغه شان د مال په لحاظ سره به دواړه برابر وي د پیشې په لیول سره به دواړه برابر وي دا به نه چې یو نهي وي او بل سید وي نو بیا به خپله کې زندګي نه تېرېږي دومره ده چې علما یو خبره لیکلې ده چې همیشه دپاره که هلک اوچت وي او جنۍ لاندې وي نو دا بهتره خبره ده او هغه جنۍ چې هغه ډېره اوچته وي او ډېره مالداره وي یا نسب لحاظ سره او د ځان نه کم سړي سره نکاح وکړي نو دا نکاح به کامیابېږي نه دې کې پیغورونه راځي دې کې نقصانات راځي ښځه هسې ناقصات العقل ده بیا دا کبر کوي په خاوند باندې بیا لویي کوي بیا هغه چې کوم ریلیشنشپ دی کم مینه محبت دی کم تعلق دی د زوجیت او د نکاح او د خاوند هغه درمیان کې صحیح نه پاتې کېږي نو یو هلک چې نکاح کوي د ځان نه به ډېرې مالدارې ښځې سره نکاح نه کوي د ځان نه به ډېر نسب او نسب لحاظ سره یا د پیشې لحاظ سره یا د قوم اوچت دا کې به ټوپ نه وهي دا به تاوان کوي اکثره ځایونو کې الله کامیاب هم کړي لیکن بعض ځایونو کې دومره نقصان راشي چې بیا هغه نقصان پوره کول هغه څه کېږي بیا نبي اسلام د دغه شان ښځې نه پناه غوښتې ده چې الله ما د داسې ښځې نه پناه راکړي چې بېټۍ مې بوډا کړي نو داسې ښځې به دې بیا بېټۍ مې بوډا کړي بیا به هغه د خپل شان مطابق لباس غواړي او ستا به وس نه کړي